په خوست کې د پولیو د واکسینو د تطبیق لپاره 4 ورځنی کمپاین ناسته وشوه. د پولیو ساري ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو تطبیق به سبا دوشنبه پیل شي چې 4 ورځې به دوام وکړي او کور په کور به ماشومان واکسین شي. تیر کال په هیواد کې د پولیو 25 مثبت پیښې ثبت شوې وې او سږ کال د روغتیايي کارکوونکو د پوره زحمتونو وروسته هیڅ مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. د روغتیايي مسؤلینو په وینا پوره هڅې کړې چې دغه وژونکې ناروغۍ ته د پای ټکی کیږدي. دا چې زمونږ ولایت سیپري نقطې ته یا ګاونډي هېواد ته سیرمه ولایت دلته د دې شي ډېر خطرات موجود وي او امکان یې شته او نوي مهاجر چې رادرومي خو بیا هم لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ د ټول ولایت په سطحه باندې په دغه څو کالو کې مثبته پیښه نه لرو. نو مخکې ما هم دا خبره وکړه چې دا کریډیټ به د افغانستان اسلامي امارت ته ورکول کېږي. تیر کال 25 ته تعداد رسېدلی و او سږ کال د مثبت پیښې د ټول ملک په سطحه باندې یوه پیښه لرو. لږ بختانه چې موږ خوست داسې یو ولایت دی چې زیاتره وګړي دې برخه کې پوره عامه پوهاوی لري، آګاهي لري. بهبود د کور په کور نه څه نه څه کام دی. هیله مو دا ده چې موږ هغې ټارګېټ ته ورسېږو، خو موږ بیا هم تقریبا کوم ټارګېټ چې موږ ته د نیشنل UC یا د وزارت طرف نه ورکړل شوی دی په همدې موډلیټي کې، په همدې طرزالعمل کې، په همدې تګلاره کې هم وروسته راوړی دی. دا د خلکو همکاري ده. دیني علما کرام د پولیو په کمپاین کې د امامانو او مشرانو رول مهم بولي او په وینا یې چې د ټولو اصولو له مخې باید دغه کمپاین کور په کور دوام ولري. نو پولیو واکسین چې دی دا کوم ضرري مواد نه لري، نو د ولسونو په نفع باندې دی او د هم خبره باید دا وکړو چې موږ په خپلو واکسیناتورانو باندې هم غږ کوو چې په دا اوسني وخت کې واکسین چې دی جماعت په جماعت باندې دی، دوی د جماعتونو لحاظ هم وساتي، هغه ځایونو کې د واکسین ولګوي تر څو جماعتونو ته کوم نقصان نه وي رسېدلی. په خوست کې به دغه کمپاین د 2000 رضاکارانو پر مټ ترسره شي چې له مخې به یې 2,45,000 ماشومان واکسین شي.